مرحله میری خدای پاک دې چې تاسو ټول خوش او خوشاله اوسئ. ګران دوستانو خدای پاک دې چې د کارنټین وختونو په تاسو ټول باندې په خیر تیریږي او زما د ویډیوګانو څخه تاسو ښه استفاده کوئ. د نن ورځې په درس کې موږ د انګلیسي په هغه عباراتو باندې خبرې کوو په کوم چې تاسو کولی شئ د یو موقعیت په اړه د یو بل چا څخه پوښتنه وکړئ او یا هم پیدا کړئ. نو خدای پاک دې چې ویډیو ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. So today we are going to learn phrases through which we can ask about a direction. So, phrases for asking directions. So these are the phrases through which you can ask to find a direction or to find a place. So let's get started. Grande sanu razichi shuroko. Awal phrase day, awal ibarat day I'm looking for. I'm looking for da phrase da ibarat mush sa waqt istimalo. د هغه وخت استعمالو وخت چې تاسو د یو ځای پسې ګرځئ د یو موقعیت پسې ګرځئ. د مثال په ډول زه کندهار ته راغلی یم نو ماته مکتبونه دلته نه دي معلوم نو زه د یو بل چا څخه پوښتنه کولی سم چې زه د مکتب پسې ګرځم نو په انګلیسي کې ویلی سم چې I'm looking for schools. I'm looking for schools. زه د مکاتبو پسې ګرځم یا هم غواړم چې مکاتب ته ولاړ سم. So I'm looking for schools. زه د مکاتب پسې ګرځم. نو دا پریز دا عبارت از هغه وخت استفاده کوي وخت چې تاسو د یو ځای پسې ګرځئ. وخت چې تاسو د یو ځای پسې ګرځئ او غواړئ چې د بل چا څخه وپوښتئ نو تاسو ویلی سئ چې I'm looking for زه ګرځم د چیش پسې د کوم ځای پسې نو تاسو یې د schools په ځای هغه ځای نوم ورچولی سئ. د مثال په ډول بل مثال در کوم که چیرې تاسو د سټور پسې ګرځئ د مغازې پسې ګرځئ نو تاسو ویلی سئ چې I'm looking for a store. I'm looking for a store. زه د یو مغازې پسې ګرځم. خدای پاک دی چې په اول پریز په اول عبارت باندې مو سر خلاصوئ. دوهم عبارت دی دوهم پریز دی How do I find. دا پریز موږ سمال او څه وخت استفاده کوو. د مثال په ډول که چیرې زه کندهار ته نوی راغلی یم او زه غواړم چې ځان ته یو تلیفون رانیسمه نو یو چا ماته ویلي چې په کندهار کې په الجدید کې ډېر ښکلي تلیفونونه خرڅېږي نو بیا زه ویلی سم نو بیا زه د یو بل چا څخه پوښتنه کولی سم چې څنګه کولی سم چې الجدید پیدا کړم نو په انګلیسي کې ورته ویلی سم چې How do I find څرنګه کولی سم چې پیدا کړمه کوم ځای مثلا الجدید نو زه ورته ویلی سم چې How do I find الجدید څنګه کولی سم یا څرنګه کولی سم چې الجدید پیدا کړم How do I find الجدید نو د هر هغه ځای پسې چې تاسې ګرځئ او غواړئ چې پیدا کړئ نو تاسې د الجدید په ځای کولی سئ چې ور واچوئ. بل مثال در کوم که چیرې غواړئ تاسې د احمد کور پیدا کړئ نو تاسې هم ویلی سئ چې How do I find Ahmad's home. How do I find Ahmad's home څرنګه کولی سم چې د احمد کور پیدا کړم. دریم عبارت دی How do I get to. How do I get to د دې پریس څخه د دې عبارت څخه زموږ مطلب څه دی د دې څخه زموږ مطلب دا دی چې څنګه کولی سم چې ورسېږم یا هم لاړ سم نو څرنګه کولی سم چې ورسېږم کوم ځای ته هر ځای ته چې تاسې رسېدل غواړئ هغه تاسې کولی سئ چې دلته ور واچوئ. د مثال په ډول زه غواړم چې سټور ته ورسېږم یا هم لاړ سم نو زه ویلی سم چې How do I get to a store. How do I get to a store. څرنګه کولی سم چې سټور ته ورسېږم یا هم لاړ سم. So how do I get to store. نو د هر هغه ځای ته چې تاسې غواړئ ولاړ سئ یا هم ورسېږئ نو تاسې ویلی سئ چې how do I get to څرنګه کولی سم چې ورسېږم یا هم لاړ سم د سټور په ځای تاسو کولی سئ چې هغه خپل ځای ور واچوئ. څلورم پریز دی څلورم عبارت دی Where is the nearest. د دې پریز څخه زموږ مطلب څه دی که چیرې تاسو غواړئ په خپل شاوخوا کې
نږدېترینه مکتب پیدا کړئ یا هم غواړئ چې وپوښتئ چې نږدېترینه مکتب چیرې دی نو تاسو په انګلیسي کې ویلی سئ چې where is the nearest چیرې دی نږدېترینه څه شي school مکتب نو زه ویلی سم چې where is the nearest school where is the nearest school چیرې دی نږدېترینه مکتب نو هر نږدېترینه ځای چې تاسو غواړئ پیدا کړئ نو تاسو د سکول په ځای کولی سئ چې ور واچوئ بل مثال یې تاسو په کمنټ کې راکړئ پنځم عبارت دی are we on the right road for دا موږ څه وخت استعمالو د مثال په ډول زه او احمد دواړه روان یو الجدید ته نو زه لږ نه کې شکي سمه ما ته الجدید نه معلوم زه شکي سم نو باره زه د بل چا څخه پوښتنه کوم چې آیا په دا لاره په دا سړک چې موږ روان یو آیا دا لاره صحیح ده و الجدید ته آیا دغه لار ځي والجدید ته آیا دغه سړک ځي والجدید ته نو بیا زه په انګلیسي کې ویلی سم چې are we on the right road for الجدید ډېر وسه are we on the right road for الجدید نو خدای پاک دوی چې ستاسو زده سوی نو که چیرې تاسې روان یاست یو ځای ته بیا پکښې شکي سئ چې آیا موږ سمه لار اخیستې ده که مو غلطه لار نو د یو چا څخه تاسو پوښتلی سئ چې are we on the right road for هر ځای چې وي تاسې د الجدید په ځای کولی سئ چې ور واچوئ بل مثال در کوم که چیرې تاسې زموږ کور ته راځئ نو ما تاسو ته ادرس درکړی وي بیا ستاسو ادرس لږ نه کې ورک سي یا هم ایر مو سي نو باره تاسې د بل چا څخه کال سئ چې پوښتنه وکړئ یا هم مثلا زنګ یو چا ته ووهئ چې موږ په دا پلانکي ځای باندې ولاړ یو آیا دغه لار دغه سړک د زمرالي دی کور ته ځي نو بیا تاسې ویلی سئ چې are we on the right road for زمریالی's home نو ګرانه دوستانو خدای پاک دې چې ویډیو ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او که چیرې تاسو هر سوال لرئ په لاندې عبارتونو کې یا هم په دې عبارتونو کې هیله کوم تر ما پورې مو سوالونه راورسوئ او زه به انشاءالله خپل کوښښ وکړم چې تاسو ته ستاسو د سوال جواب درکړم تر بلې